په زابل ولایت کې زر بېوزله او بیرته راستنېدونکو کورنیو ته د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه څو د هغوی د ژوند لومړنۍ اړتیاوې تر یو بریده پوره شي. دغه مرستې د ملک سلمان خیریه او بشري مرستو مرکز له لورې د توحید موسسې په همکارۍ ترسره شوې چې په ترڅ کې زر اړمنو او تازه راستنېدونکو کورنیو ته خوراکي توکي وویشل شول. د زابل ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس مولوي عبدالعلي جهادیار وویل چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو له امله د اړمنو کورنیو شمیر زیات شوی او دا ډول مرستې کولی شي د هغوی د ستونزو یوه برخه راکمه کړي. دا نننۍ مرسته چې ده دا خو د مرکز بن سلمان د خوا څخه د توحید موسسې پر لاس باندې د زرو کسانو سره شوې ده چې هغه 4 کټګورۍ انسانان دي: مهاجرین، مسکینان او معیوبین او عام فقره او د یتیمانو او کونډیانو سره د دې سره تقریبا د زرو کسانو په تعداد باندې له دې سره مرسته شوې ده. بلخوا د توحید موسسې استازی شازمین هلال وایي دوی هڅه کوي د نړیوالو مرستندویه بنسټونو په همغږۍ اړمنو کسانو ته پر وخت او شفاف ډول مرستې ورسوي. د نوموړي په وینا په دې مرسته کې وړه، وریجې، غوړي او نور لومړني خوراکي توکي شامل دي. د مرکز ملک سلمان په مالی ملاتړ او د توحید د موسسې په همکارۍ باندې نن د زابل په ولایت کې د زرو اړمنو کورنیو سره مرسته ترسره کیږي چې په دې اړمنو کورنیو کې داخلي بېځای شوي مهاجر، یتیمانان او کونډې شامل دي او خوراکي توکي 50 کیلو اوړه، 5 کیلو بوره، 5 کیلو لوبیا، 5 کیلو وریجې او 15 لیتره مایع غوړي شامل دي. ورته مهال یو شمېر مرسته ترلاسه کوونکو په دغو مرستو خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې د سختو اقتصادي شرایطو له امله دوی له جدي ستونزو سره مخ وو. هغوی هیله وښوده چې دا ډول مرستې دوام ومومي. د مرستې باره کې باید ووایو چې انشاءالله موږ د سعودي هیواد څخه هر چا چې دا مرسته کړې ده ډېره مننه ځینې کوو. کور یې ودان او پاتې سو، موږ مهاجر راوښتي یو، د سرپناه ځای نه لرو. موږ غواړو چې موږ د سرپناه ځای راکړي او نور همکاري را سره وکړي. والله ډېر ستړي، یو وارې خو په پاکستان کې چې ولو ډېر ستړي ولو، اوس چې دلته رالو ډېر درپدره یو، د سرایو ځایونه مو نسته، راغلي یو خو ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. اوس د دغو باندې به موږ یو میاشت یا 60 شپې ګزاره وکړو، تر دغه پرته ګزاره نه پکېږي. موږ د هېوادو څخه دا هیله لرو چې دوی له موږ سره کومکونه وکړي. باید وویل شي چې یاده مرسته به په ټول هیواد کې 80,000 اړمنو کورنیو ته ورسیږي.